څه موده وړاندې کله چې افغان او پاکستاني لوري ترمنځ نښتې وشوې نو پاکستاني لوري د نورو بندرونو ترڅنګ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې وتړله دغه دروازه یو ځل بیا یوازې د کډوالو پرمخ پرانستل شوه تورخم عمري کم مسؤل مولا محمد هاشم میوندوال وایي دا چې د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا پیل شو نو دوی د کډوالو خدماتو لپاره پوره چمتووالی لري ټولې کمیټې فعال دي یونیسیار او نور مؤسسات هم په خدماتو بوخت دي مهاجرینو د خلاصېدو ورځ وه او نن د دروازه خلاصه شوله پس له 9 بجو کمیټې چې دي تر پخوا یې آمادګي یو په 3 زیاته نیولې ده حتی یونیسیار ته ملا هم ویلي چې څه کارونه نه کې زندني دي او مراحل هم ډېر سخت دي هغه هم وعده راکړې ده چې موږ به د خپل مراحل هم نه کې سره تلواري کو او دغه به هم کو پرسونل به هم یو په 3 زیات کو هغه هم آمادګي ښولې ده شاوخوا 10 کلن حاجی عید محمد چې تازه تورخم له لارې هیواد ته راستون شوی او د ژوند پاتې شپې او ورځې به ګران هیواد افغانستان کې تیروي وایي پاکستاني حکومت سخت ځورولي او خپل هیواد ته په راتلو او د اسلامي امارت چلند په لیدو یې سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راغلي دی وایي زامنو ته به مې ډېر له پخوا نه ویل چې هیواد ته ځو خو دوی به نه منل نن یې په زور راوویستلو درې زمن مې نیولي دي هغلته نه دي معلوم چې په کوم بندیخانه نه نشلي یو نور داسې تکلیف هم نه تېر شوی قسم دی که په کافر هم تېر شي ښځه په دغه لار راوله وړکې په دغه لار راوله گویا چې شکر دی قسم دی که مې دا رپوټ هم زړه کېږي یم ساس هلته مړ شم لا ښه شم خدای هم دې وسره خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم یو بل لاستون شوی محمد یونس بیا وایي دروازې په تړل کېدو دوی نیمه لار کې شاوخوا 10 ورځې بند پاتې وو او په خبرۍ پاکستاني لوری د دې پر ځای چې خدمات ورته برابر کړي تهدیدول یې دی وایي لاره کې د ځنډېدو له امله ورته زنانه په ماشوم ناروغه شوه هېڅ صحي خدمات نه وو نوی زېږېدلی ماشوم یې د خدماتو نشتون له وجې وفات شو داسې و چې لکه د حکومت د سایډ نه موږ ته لکه په دې دغه و چې لکه موږ ته څه سترګې نه غړولې چې دلته خو څه انسانان پراته دي یا حیوانان پراته دي نو دومره خو انسانیت پکار و چې لکه د دومره خو چې افغان مهاجرین دي انسانیت پکار دی دروازې تړل کېدو سره د کډوالو ترڅنګ زرګونه په مالونو بار تجارتي لارۍ ناروغان او مسافر هم بند پاتې چې له زیاتو تاوانونو او مشکلاتو سره مخ دي یو تن هیوادوال عبدالقیوم وایي دروازه دې د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شي موږ غواړو حکومت نه چې هم دې غاړه ګاډي ډېر زیات ولیار دی همه غاړه او تجاران ډېر زیات تاوان سره مخ دي او مریضان دې غاړه نه غواړي پاکستان ته لاړ شي او ډېر خلک زیان سره مخ دي تجارانو ډېر بې انتهایي تاوانونه وکړه انګور خراب شو دا پیاز تاسو ګورئ دا ګاډي ډېر زیات ګاډي ولیار دي تاسو خپله وګورئ په میډیا په صدقه نه ډېر خلک زیان سره مخ دي او موږ دواړو غواړو حکومت نه دا توقع ده ورزو ده چې دا لیاره زر خلاصه شي په ټوله کې سوداګر او عام هیوادوال له پاکستان غواړي چې سوداګري او نور کاروبارونه د سیاست سره نه تړي او په خبرۍ د دروازې تړل یوازې افغان لوري ته نه بلکې تر دې زیات پاکستان ته زیان رسوي خان ګل مرخیل ملي رادیو تورخم